د ویډیو کې لکه تاسو ته ښکاري که نه دا بیماري هر چا ته لګېدلی شي. ګورئ دا داسې خطرناکه بیماري دی چې د ریسرچ مطابق ژوند او مرګ د الله په لاس کې دی. خو د ریسرچ مطابق اوسه پورې دی نه یو انسان هم نه دی بچ شوی. خو د دې علاج څومره دی؟ ورکوټه علاج اسان علاج دی. ګورئ کله چې ګرمي زیاتېږي که نه نو سپي به زیات لیون کېږي. سپو لاړو کې جراثیم دي هغه چې کله لیوني سپي ته وچېچلې دا ډایرکټ ستا وینې کې دا جراثیم خوره شي ستا دماغ باندې اټیک کوي. نو انسان ته بیا څه شی کېږي؟ هایډروفوبیا به ورته کېږي، اوبو نه به یریږي، یا ایروفوبیا به ورته کېږي. ته ورته صرف پنکه ولګوه هغه به هوا نه یریږي، اوبه نه شي تېرولی، بس ورو 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 انسان بیا څه شی شي؟ مړېږي. نو دا ډېر خطرناک وایرس دی چې اوسه پورې ته یو کس نه دی بچ شوی. خو دې نه موږ ځان څنګه بچ کوو؟ ګورې اسان علاج زه درته وښیم. که چېرته کور کې د سپی ساتلی وي هغه سپی داسې وي چې تا ویکسین هم هغې سپي ته کړي وي نو بیا ټیک دی که ویکسین نه کوي هېڅ خبره نه دی. خو که چېرته د کوڅې سپي ته وچېچلې که لیونی نه وي د احتیاط دپاره اسپتال ته ځئ، د ریبیز ویکسین ځان ته کوئ. ریبیز ویکسین څنګه کېږي چې کله نن دې وچېچي که نه نو ډایرکټ 24 غنټو کې دننه اسپتال ته ځه. اول به یو شوټ ولګئ، بیا 3 ورځې پس بل شوټ ولګئ، 2 ورځې پس په بل ولګئ، 14 ورځې پس په بل ولګئ، 28 ورځې پس په بل ولګئ. بس دا د علاج دی. هیڅ د سوچ د خفګان ضرورت بیا بالکل هم نشته. انسان بالکل 100% بچ کېدلی شي. دا بیماري بیا انسان ته نه لګېږي. خو د ریبیز ویکسین خامخا کوئ. کله چې ګرمي زیاته شي که نه نو لیوني سپي به ډېر وځي، سپي لیون کېږي، خولم لګوي، خولم چوي. نو دې نه ځان بچ کوي. دا ډېره اسانه طریقه دی. اوس د ریبیز چې کوم علامات دي دا ظاهرېږي کله که تا ویکسین ونه کړو یو هفتې نه واخله تر یو کال پورې دا انسان کې کله هم ظاهرېدلی شي دا علامات. اوس ضروري نه دی چې هر یو سپی ریبیز والا لیونی وي. داسې زموږ هم ډېر ملګري وو چې چلېږي اوس هم ویکسین هم نه دي کړي، ډېر ټیک ټاک دي. ورکوټو کې ماته یاد دي داسې زموږ کلي کې یو سړی و هغه چې چلی واته وفات شوی و. هغې وخت کې موږ ته پته نه لګېده چې ریبیز څه شی وي، ویکسین څه شی وي. خو د دې ویکسین کوئ ډېر زیات ضروري دی رواني.